قربان ساړي غواړو کار ساړي غواړو میدان ساړي غواړو میدان میدان میدان. دا د کندهار ښار په دریمه ناحیه څلرم ګذر کې د درو کوڅو او د ویالې د سنګکاري کولو پروژه ده. باندې قربان ساړي غواړو ختم نبوت باندې قربان. دغه کوڅې تقریبا 920 متره اوږدوالی او 15 متره بردوالی لري او همدارنګه د ویالې سنګکاري 282 متره اوږدوالی لري. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې 190 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 20 کسان په مسلکي ډول او 180 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. ډېر خوشحاله چې بس کلي او کوڅې مو پخېږي راته او د کار زمینه راته مساعده ده ټولو ځوانانو ته. علم او دین شاهد په شان ساړي غواړو. موږ ډېر خوشحاله درمخه بیکاره وو د ډېر عمر کې دی نو اوس ډېر ښه شکر دی چې دا پروژې روانې ډېر خوشحاله یو. میدان ساړي غواړو. د دغه کوڅو او ویالې د سنګکاري کولو کار تقریبا 60 ورځې مخکې را شروع شوی دی چې تر دې دمه تقریبا 15% چارې مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. یا د پروژه کې موږ سبګریډ طبقه لرو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به ختمېدونکي د دغه کوڅو په کانکریټ کولو سره د یادې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. هغه عموما چې دا کوڅې سره خلک ډېر په تکلیف و ځکه دا یو پاتا و دلته سیلونه راتلله او بل چې په دغه سیمه کې ډېرې خټې وې. ساړي غواړو ختم نبوت باندې قربان ساړي غواړو څنګ په څنګ چې ودرېږي